والله جنرال صاحب بل سړی راوتلی پروګرام وړګي هغه اوس ولاړ دی ډېر تیز روان دی. کراچۍ کې نن داسې جلسه وکړه د ظالم بچي څه هغه هر څه وړګي یا که والله که یو هم پرې ښیي پوه شوې. نن یې بیډ په دې اوږه نیولی وای راسئ که نه رانې. زه درته یوه خبره کومه دغه راتلونکي انتخابات مونږ تاسو خو په انتخاباتو باور هم نه لرو دا حرام هم دي او له ټولو پاکستانیانو مو هیله دا ده چې ملایانو ته ووټ ځکه مه ورکوئ چې حرام کار باید ملایان هغه نه کړي. ټول په کور کښېنوئ د د جوماتونو مدرسو تدریس ته خوش سي. هر څوک چې ووټ ورکوئ هغه د عمران خان ته ورکړي او هغه یې ترېنه ګټي نور یو یې هم نسي ګټلی. ملا باندې خو سره کاسیره کې ووټ که د نورو ګټه پوه شولې. ځکه کابل ته چې راغی بېرته لاړم بېچاره داسې زیړی وه او توره یې کړله ورته هېڅ خوند یې ونه که خو ډېر کش و پاش کې راغلی. نو ملا ته ووټ ورکول یقین د اوسه کونې ته بم کېښودل دي. ورکوئ ووټ نه یې نشنل ته ورکوئ نه یې پیپل ته ورکوئ نه یې ملا ته ورکوئ بس صرف صوباړي ته ووټ ورکوئ او وروره چې له خیره سره راسي او د ما انشاءالله دا پیشبیني درته کوم چې د خان حکومت راغی زه به درته داسې لکس د سرطان روغتون په کابل کې جوړ که ما سره وعده کړی په الله قسم زه هغه ظالم بیا له خپلې وعدې نه اوړي ښه. او بل به تعلقات د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ښه سي. هغه یو ازاد او حر سړی ده. عمران خان هغه بچی ده چې په د ده په راتلو سره یې په پاکستان ډرون بریدونه بند کړل او خپل د حکومت قرباني یې ورکړه تر نن او بندیخانه کې ده. په امریکا په ناټو باندې 6 میاشتې لاره بنده کړله. نو موږ داسې سړی په کار ده او کېدای شي کوم وزارت هم هلته ماته راکړي زه به بیا دوی ښه برابر کړم.